ولاړ چې ولاړې موږ وایو چې کدا ماشومانان Kena. دا په اتحاد او په غیرت باندې جوړیږي او انقلابات چې دي دا په یووالي او په ودرېدو باندې راځي انقلابات په سندرو نه راځي انقلابات په لسونو پړقولو نه راځي انقلابات په دې ناراضي چې مفتی منیر شاه قدم بڑھاؤ هم تمہارے ساتھ تاریخ گواه ده چې ټول دا خبرې کوي خو دوی نه کوي زه ګوره سوچه خبرې کوم زه نه د هېڅ سیاسي جماعت سره تعلق لرم نه یې دا بل سره لرم زه ګوره پی ټي ایم سره هم تعلق نه لرم زه صرف پښتنو سره تعلق زه پښتون یم او مسلمان یم چې په پښتون او په مسلمان ظلم کیږي زه به یې ملګری یم غلام د هیچ چا نه یم زه هیچ چا ته مشر نه وایم هولو دا مشر راغی هولو دا مشر راغی نه وروره زه چې دلته ناست وم چې ضیاءالحق راشي راغلی وی زه چې دلته ناست وم چې شیخ الحدیث راشي راغلی وی زه چې دلته ناست وم یو شملور راشي راغلی وی زه خدای راستي که منډې ووهم ټولو ته چې د پلانې سړی راغلی ونتوب مه کوئ په دې خبرو انقلابات خبرې ته مې غوږ دی په دې خبرو انقلابات نه راځي خدای راستي که په دې غلامۍ انقلابات راځي زه د باجوا غلامي نه کوم زه د از غلامي نه کوم زه د آی جي غلامي نه کوم خو جي زه د پی ټي آی د مشر غلامي کوم زه د نیشنل د مشر غلامي کوم زه چې کوم د جمعیت د مشر غلامي کوم زه د مفتی منیر غلامي غلامي ده که د خره وي او که د سړي ما دا خبره ښه ولګېده در باندې که بده غلامي ښه شی دی څوک چې وایي چې ښه شی دی لاس دې پورته غلامي صرف د الله ښه شی دی ایاک نعبدو د دې معنی دا نه ده چې خدای یو تعالی به عبادت کوو دا به تا ته چا کړي د دې دا معنی نه ده عبدا یعبدو عبدا او تعبیدا تعبید راځي سودانا سرکش اسب او سرکش استا چې کله څوک پرورش ورکي او هغه د سرکشۍ نه منع کي هغه برابره کي چې ورته کله وایي چې ودرېږه ودرېږي چې کله ورته چې کښېنه هغه کښېني چې کله پې دی پښه اړوي نو هغه پښه مني چې دی ورته سین اچوي هغه سین مني چې کله اسپه د سرکشۍ نه پرېږدي خبره په منلو کې دې ته تعبید وایي ایاک نعبدو معنی دا ده چې ربه ستا په مخ کې به زما سرکشي نه وي ستا په مخ کې به زما سر اوچت نه وي ستا په مخ کې به زه اعلی نه یم ستا په مخ کې به زه غلام یم ستا په مخ کې به زه تابعدار یم او چې د الله نه سوا د بل چا په مخ کې غلام وي نو زمونږ ښځې زمونږ خویندې لوڼه چې کله د یو خاوند ښځه وي خلک ورته اصیله ښځه وایي او چې خاوند سره د
دویم سړي سره معمولي سترګه جنګوي هغې ته پښتانو څه وایي چې یوه ښځه خپل خاوند سره بل سړي سره هم سترګې جنګوي یاري کوي هغې ته تاسو څه وایئ څه ووایئ کنجر او رنډې ورته وایي پښتنو موږ کنجر شوي رنډیان شوي یو موږ الله سره د پارټو مشرانو ته هم رام رام کوو موږ ملایانو ته هم رام رام کوو موږ پګړیو ته هم رام رام کوو دغه وجه ده چې د تورو کپړو والا په دې مجلس راننوتي نه یي موږ خلاص والله چې الله نه سوا د تا بل چاته رام رام نه کولی چې په تا څوک نه وی راغلی هغه کور ته خلق قدم کړي چې کوم کور ته د خلکو د تلو راتلو مخکې نه منسوبوي هیره منډۍ ته چې لاړ شو بې ادبي معاف زما خبرې نه دي کېږي نه خو انجام یې ښه وي هیره منډۍ کې هم ښځې شته د هغوی هم کورونه وي خو خلک پیروک ورننوځي که نه ورننوځي هلکه ښځې وي پکې که نه سرخو خوځوي چې شور شي چې ښځې راشي چرګې د نه جوړ شي چې پوښتنې ځای راشي بیا د نه جواب نه وځي هیره منډۍ کې یا خرابو کورونو کې ښځې وي که نه وي یوې بجې سړی بغیر خطرې ورننوځي که نه 10 بجې د ورځې ورننوځي که نه دا کور د کنجري پښتونه ما او تا کنجر شوي پښتونه ما او تا غلامان شوي یو هر لباس والا په دې پوه دی چې په دوی د ورتلو څه خاص انجام نشته که چېرې موږ خراب نه وی موږ هر چا ته رام رام نه کولی موږ هر چا ته تعبد و بندګي نه کولی موږ هر چا ته غلامي نه کولی زما په کلي کې یو سړی وي چې هغه هم دا جوړ کړی دا څومره خلک جهادونو په نامات چې ټریننګونه ورکړل سرکاره دا ولا ورکړل دا جوړ کړی وي زما د ټول قوم نه چې جامې وباسي یو سړی راننه باسي یا یو سړي پسې ته 500 راشي 500 کورونه تله شي ایمان وایه موږ کې څه پاتې دي نو پښتنو بنیادي خبره دا کوو چې څومره بېستره کېدو دومره موږ بېستره شوي چې څومره بېزته کېدو موږ دومره بېزته شوي سرکار غلام دی زمونږ سرکار د خپلو خلکو دشمن شوی دی او بیا په سپاهي خبره واورېده چې ملک نصیر صاحب سره خبرې کولې یو خو آواز ډېر اوچت و 3 مړي کړي وو څو پرونې څو مړي کړي وو 3 مړي کړي وو بیا هم زمونږ پنډال ته راننوتی و ډېر په اوچت آواز یې خبرې کولې او بیا هغه یوه خبره وکړه په هغه خبره م پوهومه دا خبره ډېره دنیا کوي چې زمونږ مجبوري ده هغه وایي چې د ریاست او د سرکار ریټ دی چې په دې ځای کې به جرګه نه کېږي او موږ به د سرکار ریټ قایموو دا زموږ مجبوري ده وایي که وایي نه وي پښتونه قومه مسلمانه قومه اوسپایي یې او که سرکار یې که آرمي کې یې او که په بله بلا کې که مسلمان وي نو د مجبورۍ تعریف زده که په اسلام کې اسلام کې مجبوري دې ته نه وایي چې تنخوا دې کټي دا زده که خو دا د کفر د اسلام خبره درته کوم دا د فرض و واجباتو د نفلونو خبره نه کوم مجبوري دې ته نه وایي چې تنخوا دې کټ کېږي مجبور یم وږی یم مجبور یم نوکرۍ نه مې شړي مجبور یم جیل ته مې اچوي مجبور یم 10 کاله قید را باندې کېږي مجبور یم اجبار په اسلام کې صرف په 2 صورتونو کې دی موږ خو مسلمان یو نه کني دا خبرې به منیر شاکر ولې ښودلې خلکو ته به معلومې وی که موږ ته خو یې صرف استنجا چل ښودلی دی داسې به یې وینځي داسې به یې وینځي خولې ته به اوبه داسې چوي پوزې ته به اوبه داسې دا ته ماته دین ښایي دا دین دی په دې زه جنت ته ځمه چې پوزې ته پرې ګوتې وم دا چې زه ښایم مجبور یم اوس تاسو ته کني دا به تاسو ته وی ټکې 2 خبرې په مجبورۍ کې راځي نمبر 1 چې ستا دا یقین وي چې زه اوس انکار وکړم دا 10 مړه کړو دا 10 نه یې لاسونه پښې کټ کړل نو چې زه انکار وکړم ما هم یا وجني نمبر 1 وجني مې د دې شلې وجلي دي
ما هم وجني چاړې لاس کې دا ټوپک لاس کې دی انکار سره مې وجني یا مې لاس او پښې خامخا کټوي بس دې حالت کې مجبور بیا دې که کفر اختیار کو هم الله دې نه نیسي الله دې نه نیسي عمار رضی الله تعالی عنہ دا کفارو رانیولی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې راغی مور او پلار یې ورته وژلي وو مړه کړي چې کله راغی ډېرې ژړل خفه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ولې ژاړې ویې د الله رسوله د کفر خبرې یې رانولې کفر یې راباندې ومنلو تا ته یې راباندې بدې ردې ووې الله ته یې راباندې بدې ردې ووې زه خو کافر شوم زه خو ډېر سخت خراب یم زه به څه کوم پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل مه خفه کېږه هېڅ خبره نشته دا یې تا مجبوري وه ځکه چې سمیه یې هم مړه کړه یاسر یې هم مړ که او ته یې هم هغوی سره په یو ځای تړلی وي تا لیدل چې هغه یې ووژل نو که تا خوا دې خوا کړي وې ته یې هم وژلې د قرآن آیاتونه راغلي دي الله فرمایي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان هغه سړی نه دی کافر چې هغه باندې داسې مجبوره کړی شي چې یا وژلی کېده یا یې لاس پښې کټېدې ده په دې حالت کې د کفر کلمه وویله نو دی کافر صرف دې ته مجبوري وایي سپاهي صاحب زما سړي دي صرف په دې ووژل چې ستا مجبوري دا وه چې بیا مې تنخوا بندېږي دا اوس اسلام کې مجبوري صرف په دې وجه دې ووژل چې ما د نوکرۍ نه وباسي دا مجبوري عمر قید مجبوري تړل مجبوري شړل مجبوري وهل مجبوري وږي کېدل مجبوري د ښځو د بچو جړېدل مجبوري دا اسلام کې هېڅ کله قبوله نه ده بېګاله راځي که سباله راځي فوجي که ته راځي ملیشي ولا که ته راځي او هغه پولیسه چې بله ورځ پنجاب کې در باندې غوږونه نیولي که هغه پولیسه ته راځي او که هغه پولیسه چې باجوړ کې جړېدې من در سره ولاړو هغه پولیسه چې په ټانکو په ونو کې جړېدې من در سره ولاړو نو که بېګاله راځي د اسلام او د قرآن په حواله مجبوري معلومه که چې مجبوري به دې صرف هله وي چې حلالۍ دې وژني دې لاس او پښې دې کټ کوي نو که بیا ته ټوپک راواخلې او بیا راواخلې خو بیا دې په یوې بلې مسالې هم پوه کړي چې کله دې د مرګ او د وژلو خطره وي او د لاسونو کټ کېدو خطره دې وي نو بیا دې مجبوري منظوره ده خو د چا د وژلو مجبوري دې بیا هم منظوره کفر کلمې ویلو مجبوري دې صرف مجبوره ده داسې ټایم کې که تا ته چا ووایي چې العیاذ بالله وجنم دې کافر شه الله او د رسول الله په باره کې ګډې وډې ووایه نو الله تعالی د دې اجازت کېدی شي درکړي خو د چا د وژلو اجازت بیا هم نشته نو د چا وژل مجبوري نه ده دا ستا شوق دی څه شی دی نو لہذا موږ پښتانه موږ ونې تبرګۍ د خپلې کونې موقع راغله زه به انشاءالله د قرآن سوره قصص په حواله نورې خبرې هم کوم اوس ټایم هم کم دی تیاره هم ده او زه ډېر ډېر سګېدی هم نه شم یاد وساته که پولیسه ته راځي انشاءالله سبا به در باندې بیا بوتونه نیسي او که ملیشې ته راځي چې څه در سره مخکې شوي دي او که فوجه ته راځي بنګال کې مو تم لیدلی که راځي نو د اسلام چوکاټ دی معلوم دی چې ستا مجبوري صرف اور صرف انګریز خوشحاله وي ستا په کینټ کې دننه کم افسران چې دي دا د هغو خلکو ایجنټان دي دا د من ته چې کوم څه کوي سرکاره دا ملک په جرګو جوړیږي په جرګو ملک عدالت یوه خبره کړې ده عدالت ویلی دی چې هم متوازی عدالت لگانے نہیں دیں گے ویلی دی کنه تاسو څه خبره تاسو ګانو نه نه اوسګار هولو پلان کې راغلی شکر دی چې باتروم ته مو رسایي نه کېږي کدي سړی به ناست وی تاسو به دې شی هغوی وی چې متوازي عدالت موږ نه منو
دا تاڼه کې ډي ار سي ولې متوازي عدالت نه دا ډي ار سي چې جوړه کړې ده جرګه ده او تا باقاعده خلکو ته ویلي دي چې تاڼه کې درخواست ورکولو نه مخکې عدالت ته پیښې نه مخکې تاسو ډي ار سي کې جرګه کوئ حتی الامکان روغه وکړئ چې تاسو عدالت ته مجبور دا ولې متوازي حکومت نه دی متوازي عدالت نه دی دا زمونږ جرګه ده دا موږ د خیبر پښتونخوا د آبادۍ دپاره کوو د مظلومانو د مظلومیت نه د خوشحالۍ او په دې هم پوه شئ والله په آرمي کې په ملیشه کې په پولیس کې چې کم پښتانه دي و هغو سره کم ظلم کیږي چې هغه مجبور کیږي چې لاړ شه په خپلو پښتنو ګولی ووروه زمونږ د جرګه د هغوی هم د مظلومیت نه د خلاصولو دپاره ده موږ دا جرګه دې دپاره کوو چې په سرکار کې ادارو کې دننه کم پښتانه افسران مظلوم دي کم SHO مظلوم دي SP او ASP او SSP او دا لوی لوی افسران چې هغوی سره کم ظلمونه کوي وربلي اډر ورکړي چې پلانکی کار وکړه هغه یې چې وکړي چې پکې بدنام شي دی پرې نغلی شي ده سره لس ګاډي وي SHO ستا داسې ګاډی ورکړي چې په دې کې باندې سټاټېږي موږ دا جرګه د دې دپاره کوو چې موږ په سرکار کې هم پښتانه او جونیئر خلک د ظلم نه خلاص کړو او جرګه اسلامي دنیا کې دې ته وامرهم شورا بینهم وایي وامرهم شورا بینهم